ډېرو قدرمنو او عزتمنو مینه خلوص نیکی هیلې احترامات تسلیمات او سلام مې ومنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دا یو ډېر زوړ نظم په لاس راغلی دی. د دې سرلیک ته دوه بچي پکار دي. دوه بچي پکار دي. دا دی چې ګڼ مې ماشومان دي، زه اخته په ویرده ځان یم، ډېر زیات پریشان یم. او دا قصور مې خپل دی چې د پوزې اویزان یم، ډېر زیات پریشان یم. او 9 جینکۍ دي، 2 مې هلکان دي، څه پکې بروړي دي، څه لا ماشومان دي، نشته دی د ګټې یو، ټول مې د تاوان دي. 14 سره کور له زه ایکې یو دیکان یم، ډېر زیات پریشان یم. او هر سحر بچی مې پراټې چای ملایي غواړي، ډېرې چبیړې جامې پیزار او چنچڼي غواړي. او سلا بیماران شي ما نه دوایي غواړي. تېښتې له راغلی یم، یو دوه کې حیران یم، ډېر زیات پریشان یم. او دا قصور مې خپل دی چې د پوزې اویزان یم، ډېر زیات پریشان یم. او دا له غوښه ګرانه ده، سبزي هم اخیستی نشم. دې ګرانۍ ګرانۍ کې میوې پرې هم خوړی نشم. زه غریب مزدور یم، بلا بتر روړی نشم. سوځمه ستی شم، سزاوار یم، سرګردان یم، ډېر زیات پریشان یم. او بل بندې چې یو غم مې د کور نه دی، پوزې له راغلی یم. چوړ شم ملګري، یو غم مې د کور نه دی، پوزې له راغلی یم. چوړ شم ملګرو، ځکه ځان ته کارېدلی یم. زه دې خپل اوده احساس خوږه کې خو خوړلی یم. زه اول باچا وم، ولې اوس ته وچې خان یم، ډېر زیات پریشان یم. او آرام مې یو ذره نشته، ډېر زیات مې غمونه دي، پنګ پونګ کې ګیر شوی یم، ډېر سوچونه او فکرونه دي. آرام مې یو ذره نشته، ډېر زیات مې غمونه دي، پنګ پونګ کې ګیر شوی یم، سوچونه او فکرونه دي. څنګه پرمختګ وکړم، پورته مې دامونه دي، نور علم پړوان دي، زه په شا روان یم، ډېر زیات پریشان یم. او 2 بچي پکار دي، که څوک کور ته خوشحالي راوړي، ما نه دې عبرت واخلي، بیا دې ډېر بچي راوړي. او څوک چې ډېر بچي راوړي، خپل کور له پریشاني راوړي. او زه چې په غلطه وم، نن ځکه په لړزان یم، ډېر زیات پریشان یم. او ګوتې پسې مروړمه، څه ښکلې ځواني مې وه، روب او دبدبه مې وه، ځان له یو خاني مې وه، پورته پیکړه نه وه، بس خپله مرضي مې وه. اوس خو د ټیغک بوډا په شان په لار روان یم، ډېر زیات پریشان یم. او ګڼ مې ماشومان دي، زه اخته په ویرده ځان یم، ډېر زیات پریشان یم. دا قصور مې خپل دی چې د پوزې اویزان یم، ډېر زیات پریشان یم. ډېره مننه، د الله په امان.